هغه باندې د آیت قرآن کې بیان کو. ګورې هغه د ښځو د تعلیم مسله په دې کې اوس نن سبا نزاع جوړه ده که نه ده جوړه؟ دا نزاع باید ختمه سي، اسانه خبره ده. وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. هغه رد کوي چاته؟ الله او رسول الله. هو قرآن به راواخلو، حدیث به راواخلو، تعلیم النساء دا به ورته رد کړو. عصري علوم دیني علوم نه، دیني خو په ټوله فرض دي. هغه به مسله حل کړي، علما به کښېنه او هغه به فیصله وکړي. زه په دې حیران یم دې کې لانجه په کوم ځای کې ده. په احادیثو ته چې راسو، امام بخاري یو باب جوړ کړی، باب مداوات النساء الجرحى، باب د په تداوي د زنانو کې زخمیانو ته فی الغزو په جهاد کې. د نبی اسلام غزوات داسې نه و لکه موږ تاسې خالد نوران به روان وو. زنانه به هم څنګه وې، لار چا سره به خور وه، چا سره به مور وه، چا سره بي وه. بیا به هلته دوی ته کیمپ ولګول، هلته بیا دوی پخلی مخلی هم کول، دیګونه به هم د زخمیانو علاج به هم شروع. په دې کې حدیث را نقل کړی عن الربيع بنت معوذ، بخاري حدیث، قالت كنا مع النبي، وای موږ له نبی علیه الصلاة والسلام سره یوه وکړه ډېرې وې، کنا جمع ده، موږ له نبی اسلام سره وې، ولو نسقي موږ به خړوبول، سیراب مې کردیم، و نداوي موږ به علاج مداوات کول، الجرحى د زخمونو د زخمیانو جمع د جریح، و نرد القتلى او موږ به راوړل شهیدان الى المدینه، مدینې منورې ته، شهیدان به مدینې ته را رسول. بل ام عطیه وایي، دا حدیث سنن دارمی کې نقل شوی، ام عطیه الانصاریه، دا لو بیبی ده، اصلی نوم نصیبه ده، نصیبه بنت الحارث. په صحابیاتو کې لو فقیحه ده، لو عالمه ده، او د نبی اسلام لور زینب رضی الله عنها وفات شوې، دی غسل ورکړی، دغه ام عطیه. ام عطیه وایي قالت غزوت مع النبي، ما نبی اسلام سره غزوات وکړل، 7